په ټولنه کې داسې خلک ډېر وي هر لمونځ په جماعت باندې کوي، لمانځه ته د اذان سره سم تشریف راوړي او په تکبیر اولا باندې لمونځ کوي، او بیا که یو بل دیني محفل و مجلس و پروګرام یې په هغه کې هم برخه اخلي، نوافل پرېمانه کوي، ښه خبره ده، صدقات کوي، بهتره خبره ده، خو البته د ده په کور کې که یو منفي پروګرام جوړیږي یا د ده په کور کې نور معصیتونه کیږي یا د ده اولادونه دې په ګناه او په معصیت کې مبتلا وي، هغه نسي راګرځولی. بهترینه تقوا دا ده چې د ګناهو مخه ونیول سي. عائشه رضی الله عنها فرمایي و حضرت معاویه رضی الله عنه ته یو خط نوشته کیږي، په خط کې دا ورته لیکلي دي چې که چیرې یو بنده ګناه وکړي، که څه هم دا سړی د الله دوست وي، الله ته ورنږدې، الله سبحانه وتعالی د دې ګناه په نتیجه کې هغه دوستان چې د ده سره محبت کوي هغه ورته دشمنان کړي. یو سړی دی کله چې دی ګناه وکړي خپل رب ناراضه کړي، بل دوست لري هغه همیشه د ده تعریف کوي چې دا داسې ښه حاجي صاحب دی، داسې ښه شیخ صاحب دی، داسې ښه بزرګ صاحب دی، داسې نیک صالح بنده دی، صفت یې کوي یو وارې ورسره ناراضه سي، هغه دوست الله ورته دشمن کړي. ولې؟ ځکه دې سړي غټ جرم وکړي. غټ جرم دا دی چې د رب العالمین نافرماني وکړي، او یو سړی د ده په تعریف کې اخته وي، د تعریف پر ځای مذمت یې پر خوله باندې راځي، ښه ورته وایي لیکن پر خوله باندې بد راځي.